په جنت کې دا نعمتونه لکه دنیا کې چې دي دا نمونې د نعمتو د آخرت دي. دنیا کې ښه نعمتونه یا بنګلې دي مسکن چې خلک دا ډېره خرچې پکوي، یا خوراکونه دي، یا بیبیانې دي، ودونه دي. ځکه د دغو ذکر ډېر کېږي په قیامت کې. امکاني په جنت کې داسې نعمتونه دي ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. داسې نعمتونه دي چې نه په دنیا کې سترګو لیدلي، نه یې اورېدلي، نه یې په زړه کې خیال تېر شوی. دا خو وایي ځکه ذکر کېږي چې په دنیا کې د دغو نعمتو سره د خلکو ډېر تعلق دغه ده چې ډېره دنیا ډېره کې خو یا به ښه کور جوړ کړي، یا به ښه واده وکړي، یا به ښه خوراکونه کوي. دغه یوه غټه فایده د دنیا ده. ځکه دغه درې د نعمتونه د آخرت هم ډېر ذکر کېږي. جنت ودونه څنګه دي؟ داسې ښځې دي د جنت چې 80 جوړه کالي اغوستي، په 80 جوړه کالیو کې دننه د پښې په اډوکي کې دننه مازغه لیدل کېږي. او یا جوړه کالي لکه وروسته محرره روانه ده. په دا نن سبا دور کې که تاسې فکر کړي دا نن ترقي یافته دور د یو قسم جالر کمیسونه دي، جالۍ څو پټی سره جوړ کړي، خو د نریتوب د وجې نه وزن نه لري، درندوالی نه لري، او بخمل ته وګوره بیا څومره درندوالی لري. اخو ورېښمین لباس ته د جنت ورېښمین لباس. ځوانۍ هم داسې نه دي لکه دا زموږ د دغه ځای ځوانۍ چې 1.5 ګز را باندې اوږد شي، 80 ګزه ځواني وي. نو دغه د ورېښمین لباس هېڅ بوج به په بدن نه لري، خو رنګونه به مختلف وي. لکه دا ځلیږي چې یو خیلی غمي دي، دا خالونه دي، څو قسمه رنګونه لري. دی به هم دا کالي داسې وي، خو ایننې په کالیو کې پښې په هډوکي کې بې مازغه لیدل کېږي. ولې رب کریم د ښځو صفت د جنت کړی کأنهن الیاقوت والمرجان. په رنګ کې سروالي کې لکه مرجان، په صفایي کې لکه یاقوت. یاقوت داسې صفا دي چې هغه صفا یې وساتې، تارپ کې واچوې دننې د امیل یا د نن سبا تسپې ایننې تارپ کې لیدل کېږي. چې تارپ کې لیدل کېږي دې صفت چې دغه شو نو دې به هم په هډوکي کې دننې مازغه لیدل کېږي. هسې مور پام ده که نه یې شپه ورځ به دغه خوارۍ کوو چې دا شربت چې کي داسې چې روانې ایننې په غړۍ کې رنګ لیدل کېږي د دا شربت. لکه دغه ګیلاس کې چې نن سور شربت روح حفظه یې باندې نه وینې سړی خوند په اخر لیدل کېږي. دوی به په دغه غړیو کې چې دا شربتونه تېرېږي هغه به هم لیدل کېږي. په جنت کې دا نعمت